سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د تیلوین سی اس اس څلورمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ نیب بار او فوټر زده کوو. په تېره ویډیو کې موږ فورمز او لاګین پیج زده کړو چې بیا مو دلته یو لاګین صفحه ډیزاین کړې وه او جوړه کړې وه چې د سمال سکرین لپاره په دې شکل باندې ښکارېده، میډیم سکرین لپاره په دې شکل ښکارېده او د لارج سکرین لپاره په دې شکل ښکارېده. اوس په دې ویډیو کې چې دی موږ نیب بار او فوټر باید زده کړو. په دې ځای کې به زه یو فایل جوړ کړم او دې ته به زه نوم ورکړم نیب بار فوټر ډاټ ایچ ټي ام ایل. په دې ځای کې به زه HTML5 چې دی دا ایمیټ کړم تر څو ما سره د HTML5 کوډونه ولیکل شي اتوماتیک. دا به زه سیو کړم او دې نه وروسته به راشم خپله صفحه به په سرور کې راوپن کړم. دلته به راشم او زه به سکرپټ چې دی دا به زه لوډ کړم. نو موږ سکرپټ په دې طریقه باندې لوډ کوو https cdn.tailwind.css.com. نو دې چې کولو لپاره لومړی باید موږ او تاسې راشو کلاس دلته ولیکو په باډي کې او دې ته bg gray 500 تر څو موږ سره دا سکرپټ لوډ شوی کنه دی لوډ شوی. نو وخت کې چې سکرپټ لوډ شوی نو دلته تاسو ته بیک گراوند چې دی ګری کیږي. نو زما په دې شکل نه دی په کار، زه به راشم دا به بیرته سل کړم تر څو دا وایډ شي. اوس بله خبره دا ده په دلته که تاسو ویب سایټونه وګورئ په دې ځای کې تاسو سره نیب بار یعنی مینیوز دي، صحیح ده. په دې ځای کې په لاندې ساحه کې چې دی دې ځای کې موږ سره ویب سایټ کنټینټس موجود دي یا هیرو سیکشن موجود دي یا مای سکیل یا همدارنګه نور مختلف قسمه سیکشنونه موږ سره په دې ځای کې په کنټینټ برخه کې موجود دي او بیا تر هر څه لاندې چې دی بیا موږ سره فوټر موجود دي. نو موږ به لومړی راشو دلته به زه ولیکم او په دې ځای کې به زه ورته ولیکم چې نیب بار. موږ به دا صفحه په درې برخو باندې وویشو. دې ته به زه نوم ورکړم چې کنټینټ او همدارنګه دې ته به زه نوم ورکړم فوټر. نو لومړی به راشو د نیب بار نه به سټارټ واخلو چې موږ نیب بار څنګه ډیزاین کولی شو او لیکلی شو. نو زه راځم لومړی دلته لیکم نیب بار. نیب مطلب نیب بار، صحیح شو، دا یو HTML ټیګ دی موږ سره. نو په دې کې چې دی زه راځم یو ډیف ټیګ لیکم. په دې ډیف ټیګ کې به زما ټول مینیوز هم موجود دي او همدارنګه د ویب سایټ لوګو یا نوم به هم موجود دي. نو زه دلته لوګو نه استفاده کوم، زه راځم لومړی دلته نوم استفاده کوم. نو زه به دا H1 ټک کې ولیکم او دې ته به زه نوم ورکړم مای ویب سایټ. بیا د دې هډینګ نه وروسته چې دی زه به یو ان آرډر لیست جوړ کړم او دې لیست ته چې دی زه به خپل مینیوز ور معرفي کړم. نو د انکر ټک په ذریعه باندې چې دی موږ لینک ورکولی شو، صحیح ده. دلته به زه ورته ولیکم چې هوم، دا به ما سره هوم مینو وي. په همدې ترتیب باندې به زه دا کاپي پیسټ کړم او په دې ځای کې به موږ سره کانټاکټ مینو راځي. دا به زه سیو کوم. اوس چې دا زه سیو کوم تاسو ته دلته ښکاري چې ما سره دا هډینګ هم راغی. هډینګ کې لیکل شوی دی مای ویب سایټ او همدارنګه درې مینیوز ما سره هم موجود دي. نو تر هر څه لومړی زه راځم اوس دغه نیب ته چې دی ډیزاین ورکوم، صحیح ده، سټایل ورکوم. نو څه رقم ورکوم، راځو کلاس لیکم زه او دې ته زه لیکم چې BG یعنی بیک ګراوند یې چې دی دا ما سره وایټ کړه. د دې نیب بار بیک ګراوند ما سره وایټ کړه. دا چې کله زه سیو کوم نو دلته تاسو ته ښکاري چې بیک ګراوند موږ سره وایټ. اوس د دې نه وروسته زه راځم لیکم ورته چې دې ته لږ شیډو ورکړه، صحیح ده، تر څو لږ تفاوت یې وشي. نو دلته زه شیډو لیکم. نو ګوره اوس تاسو ته شیډو نه ښکاري چې زه کله شیډو ولیکم نو دا زه سیو کړم نو معمولي غوندې شیډو تاسو ته ښکاره شو. که غواړئ چې دا شیډو زیاته کړئ نو دلته تاسو MD ورته ولیکئ نو دا شیډو به تاسو سره زیاته شي. او که غواړئ چې ډیره شیډو ورکړئ نو LG ورته ولیکئ نو بیخي زیاته شیډو به دلته اپلای شي. نو تفاوت یې وشو. دا موږ سره مینیو شوه، دلته چې دی موږ سره لاندې دا کنټینټ ده، بیا لاندې فوټر موجود دی. نو د دې څخه وروسته زه راځم د ډیف ټیګ ته چې دی دې ته سټایل ورکوم. ځکه دا موږ سره پیرنټ ډیف ټیګ دی او په دې کې موږ سره هډینګ هم موجود دی، همدارنګه ان آرډر لیست هم موجود دی، یعنی مینیوز هم موجود دی. نو دې ته به زه راشم او سټایل به ورکوم. ورته به ولیکم چې کلاس د دې ماکس ویډ چې دی ما سره دا د 7 اکسلي. دا کلاسونه موږ لوستي دي. که چېرته تاسو په دې کلاسونو باندې نه پوهیږئ نو اولې، دوهمې او درېمې ویډیو ته مراجعه وکړئ، هلته به انشاءالله په مکمل ډول پرې پوه شئ. بیا دې نه وروسته زه راځم البته په دغه ځای کې چې کله دا لارج سکرین کېږي نو په دې ځای کې مای ویب سایټ، هوم، اباوټ سروسز چې دی یو څه فاصله اخلي او دا موږ سره په دې شکل باندې ښکاري. و د دې نه وروسته زه راځم او دې ته پیډینګ هارزونټل ورکوم، همدارنګه پیډینګ ورټیکل ورکوم 6 دا زه سیف کوم. تاسو ته ښکاري چې موږ سره نیب بار چې دی یو څه ناڅه پیډینګ واخیسته، همدارنګه ورټیکل او همدارنګه هارزونټل. اوس بله خبره دا ده چې دلته ګوره د مای ویب سایټ هډینګ چې دی دا په یو کالم کې موږ سره موجود دی. دا باید داسې په رو کې راشي سره. نو دې لپاره موږ څنګه کوو، دا په فلیکس کې اچو.
اوس د دې نه وروسته زه راځم او ورته لیکم چې د دوی دواړو ترمنځ د ما سره فاصله وي. نو څه رقم به لیکو؟ جسټیفای بټوین. دا چې زه کله سیو کوم نو تاسو ته ښکاره شو چې زما مینیوز چې دی رایټ طرف ته لاړه او همدارنګه هیډینګ چې دی یا مای ویب سایټ H1 ټیګ چې دی دا موږ سره په خپل ځای پاتې شو. د دې نه وروسته زه راځم یو بل کلاس دی موږ سره ایټم سنټر. نو د ایټم سنټر په ذریعه باندې به موږ سره دا ټول ایټم CD په دې فلکس کې دا سنټر ته راشي. صحیح شو؟ نو تاسو ته ښکاري چې مای ویب سایټ هم سنټر ته راغی، همدارنګه مینیوز چې دی هم سنټر کې موجود شو. نو دا موږ سره د پیرنټ ډیف ټیګ کلاسز او همدارنګه ډیزاین. اوس راځو دغه مای ویب سایټ ته چې دې ته سټایل ورکړم. زه لیکم کلاس او دې ته چې دی زه اول فونټ سایز ورکوم او ورته لیکم چې 2XL. نو دا ما سره په دې اندازه باندې راغټ شو. د دې نه وروسته زه راځم دې ته لیکم چې فونټ بولډ، یعنی ما سره دا فونټ چې دی د دې بولډ کړه او همدارنګه د دې نه وروسته زه راځم او دې ته کلر ورکوم، فار ایگزامپل 600. نو دا به ما سره ابي راښکاره کېږي، یعنی شین کېږي به. نو ټیکسټ چې دی دا بلو کوم. صحیح شو؟ اوس به راشو ان آرډر لیست به سټایل ورکو. دلته به زه ولیکم چې فلیکس چې دا ماته ټول په یو رو کې راشي. صحیح شو؟ نو یو رو کې راغله، تاسو ته ښکاري چې هوم اباوټ سرویس همدارنګه دا ټول په یو رو کې. اوس د دې نه وروسته به راشو هوم مینو اباوټ سرویسز کانټیکټ، د دې ټولو درمیانه به موږ ګیپ پیدا کړو. ګیپ 6 ورته ولیکو، نو دا به یو د بل څخه فاصله واخلي او لرې بشي. اوس به راشو دې ته به اندازه ورکو چې دا د موږ سره په کم مقدار باندې دا بولډ شي. صحیح ده؟ نو زه به دلته راشم میډیم به ورته ولیکم. نو کله چې فونټ میډیم ولیکم نو دا په میډیم اندازه باندې موږ سره دا بولډ شو. اوس د دې نه وروسته به راشو او دغه لیست چې دی دې ته به موږ سټایل ورکو. نو څه رقم به ورکو؟ زه د انکر ټیګ ته راځم او دلته لیکم چې کلاس H اوور ټیکسټ بلو 600. نو ما دلته یو کلاس ورکړی چې اوبر چې کله زما کرسر په دې باندې راځي نو ته څه رقم کوه؟ دا رنګ یې بلو کوه ما. صحیح شو؟ نو دا موږ سره نیب بار جوړ شو. صحیح ده؟ دغه به تاسې دا کلاس چې دی تاسې به په دې ټولو انکر ټیګو باندې اپلای کوي په دې شکل باندې، نو دا به تاسو سره اپلای شي. صحیح شو؟ اوس چې تاسې اباوټ ته راځئ، سرویس ته راځئ، کانټیکټ ته، نو دا به تاسو سره په دې شکل باندې دا نیب بار ښکاري او اکسس کیږي. اوس ګورئ زه دا میډیم سکرین ته راوړم، نو په میډیم سکرین کې به دا ما سره داسې ښکاري، همدارنګه په لارج سکرین کې به دا ما سره په دې شکل باندې ښکاري. نو دا موږ سره نیب بار. بیا فردر موږ دې کې نور هم ډیزاین کولی شو. زه راځم دلته کنټینټ ته او په کنټینټ کې چې دی یو څه ټیکسټ لیکم. دلته زه مین لیکم او دې ته زه راځم H2 ټیګ ورکوم او دلته زه لیکم ورته ویلکم ټو مای ویب سایټ په دې شکل باندې، او دلته چې دی پی ټیګ لیکم او ورته وایم چې this is a sample tailwind CSS main content. صحیح شو؟ فقط یو ټیکس ورته ولیکو تر څو معلومات وشي چې دا موږ سره کنټینټ برخه ده. صحیح ده؟ دې ته به زه راشم لږ سټایلینګ به ورکړم. نو سټایلینګ به موږ څنګه ورکوو؟ کلاس به ولیکو، دلته به زه راشم د دې ماکس ویټ به ورکړم او دې ته به زه ورکړم 7XL. بیا دې نه وروسته زه راځم پیډینګ هارزونټل ورکوم 6 ریمه او د دې نه وروسته پیډینګ ورټیکل ورکوم 6 ریمه. نو دا چې زه کله داسې سیو کوم نو تاسو ته ښکاري چې موږ سره په سمال سکرین کې هم ویلکم ټو مای ویب سایټ د مای ویب سایټ هیډینګ لاندې راغی. صحیح شو؟ او چې کله 7XL ته ورسیږي زما سکرین نو ماکس اټو کلاس چې دا پی اپلای کیږي او یو څه ناڅه فاصله دا پیدا کوي د لیفت مارجن څخه. صحیح ده؟ اوس به دې نه وروسته زه راشم د هیډینګ ته به چې دی کلاس ورکړم، دا H2 ټیګ دی ما سره، دې ته به زه ورکړم ټیکسټ 3XL، فونټ سایز دې ما سره 3XL شي، همدارنګه دې نه وروسته دا ما سره چې شي فونټ دې بولډ شي او ټیکسټ ته باید کلر هم ورکړو. صحیح ده؟ 800 دا به زه اوس سیو کړم، نو دا ما سره په دې شکل باندې راځي. اوس د دې نه وروسته زه راځم پی ټیګ ته چې دی سټایل ورکوم او ورته لیکم چې دې ټیکسټ ما سره ګرې شي څومره 600 او مارجن دې د پاس ځای نه واخلي 4 ریمه. دا زه سیو کوم په دې شکل باندې دا ما سره جوړ. نو دا زموږ مین ټیګ دی او دې ځای کې چې دی موږ کنټینټ ښیو په صفحه کې. اوس د دې نه وروسته به راشو موږ به خپل فوټر ډیزاین کړو. نو زه غواړم چې دا فوټر د ما سره 3 کالمه وي، 3 کالمه فوټر د ما سره موجود دي. صحیح ده؟ تاسو یو کالم فوټر هم لیکلی شئ، 2 کالمه، 3 کالمه، 4 کالمه. صحیح ده؟ په ویب سایټونو کې به تاسو لیدلی. نو زه اوس راځم دا 3 کالمه لیکم او ډیزاین ورکوم.
تر هر څه لومړی راځم زه فوټر لیکم. په دې فوټر کې به ما سره یو پیرنټ ډیف ټیګ وي، صحیح ده. او په دې پیرنټ ډیف ټیګ کې چې دی ما سره به نور ټیګز موجود دي او هغې ته به بیا موږ کلاس ورکړو. نو زه لومړی راځم دلته یو بل ډیف ټیګ لیکم او دې ډیف ټیګ کې یو h2 ټیګ لیکم. دې h2 ټیګ کې زه لیکم مای ویب سایټ، صحیح شو، یعنې زما د ویب سایټ نوم به په دې ځای کې موجود وي. بیا یې دې نه وروسته زه راځم یو پی ټیګ لیکم او پی ټیګ کې زه ورته لیکم فار ایگزامپل building modern websites with Tailwind CSS. نو ټیکس ورته لیکم، صحیح شو. نو دا یو سیکشن شو ما سره، صحیح شو. دې ته موږ راځو ورته لیکو چې دا کالم 1 شو، صحیح. اوس د دې نه وروسته زه راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې کالم 2، یعنې درې کالم موږ سره دا فوټر موجود دي، صحیح ده. کالم 1 کالم 2 همدارنګه کالم 3. دلته به راشو او کالم 3 به هم ولیکو تر څو مشخص شي. نو کالم 1 موږ سره ولیکل شو. اوس به دې نه وروسته موږ کالم 2 لیکو. زه به دلته لومړی راشم ډیف ټیګ به ولیکم او په دې کې چې دی زه به h2 ټیګ ورته ولیکم او دې ته به نوم ورکړم کویک لینکس، صحیح ده. بیا دې نه وروسته چې دلته به زه ان آرډر لیست ولیکم او دې ان آرډر لیست ته چې دی زه به لیست معرفي کړم او په دې کې به زه انکر ټیګ ولیکم لکه د مینوز دپاره چې موږ څنګه په نیبار کې لیکه داسې به دلته دا هم ولیکو، صحیح ده. اوس راځو دا دویم کالم موږ سره هم جوړ شو، دریم کالم به اوس موږ جوړ کړو او وبه لیکو. نو دریم کالم کې به زه یو ډیف ټیګ ولیکم او دلته به h2 ټیګ ولیکم او دلته به ورته ولیکم چې کانټاکټ. بیا په دې برخه کې چې دی ما سره یو پی ټیګ دی، دې کې به زما ایمیل وي، صحیح ده. زه به ورته سمثینګ ایمیل به لیکم فار ایگزامپل email@example.com. همدې رقم دې ځای کې به بل پی ټیګ ما سره، دې کې به ما سره فون موجود وي، صحیح ده. او دلته به زه ورته ولیکم 93 داسې یو نمبر. بیا د دې نه وروسته زه به دې ځای کې یو بل ډیف ټیګ ولیکم په دې دریم کالم کې او دا به موږ سره د کاپی رایټ برخه وي، صحیح ده. فار ایگزامپل 2026 او my website all rights reserved په دې شکل باندې، صحیح ده. دا یې زه سیو کړم. نو تاسو سره ګوره دلته معلومات ټول راغله، my website هم راغی، همدارنګه building modern website with Tailwind CSS دا سیکشن هم راغی. دا موږ سره یو کالم دی، دا موږ سره دوهم کالم دی تر دې ځای پورې، او دا موږ سره دریم کالم دی، صحیح ده. نو هر څه نه لومړی راځو فوټر ته او فوټر ته موږ اوس سټایل ورکړو. دلته زه لیکم کلاس، دې ته زه سټایل ورکوم BG ګری 900. که تاسو لیدلي زیاتره فوټر چې دي موږ سره دا ټول بلک دي، نو دا د دې کلر ما بلک کړ. اوس دا چې زه سیو کوم نو دا په دې شکل باندې شو. اوس راځم دلته ټیکسټ ته کلر ورکوم، ورته وایم د دې ټیکسټ ما سره وایټ شي او همدارنګه مارجن ټاپ دې دا ما سره واخلي 100 رمه دې دا ما سره د مین کنټینټ نه شي راښکته شي. دا زه سیو کوم نو په دې اندازه کې ما سره بیا ښکاره شو. دې نه وروسته راځو پیرنټ ډیف ټیګ ته چې دی موږ سټایل ورکړو. نو کلاس لیکم او دلته راځم ماکس ویټ 7 ایکسل. 7 ایکسل ځکه استفاده کوو چې موږ پورته په مای ویب سایټ کې هم 7 ایکسل استفاده کړی، یعنی په بار کې، همدارنګه په مین کنټینټ کې موږ هم ماکس ویټ چې دی 7 ایکسل استفاده کړی. نو اوس راځو د فوټر پیرنټ ډیف ټیګ ته چې دی موږ هم همدومره ویټ ورکړو. پیډینګ هورزونټل موږ شپږ ورکړو او همدارنګه پیډینګ ورټیکل چې دی هم موږ شپږ رمه ورکړو. دا سیو کوم زه، ګوره تاسو ته ښکاري چې دا په دې شکل باندې موږ سره ډیزاین شو. اوس بله خبره دا ده ما سره کالمز دي، کالم 1 دی، کالم 2 موجود دی، کالم 3 موجود دی. نو موږ یو کلاس لوستی و په تیلوین سی اس اس کې په دوهمه او دریمه ویډیو کې د ګریډ په نوم باندې. نو موږ به راشو دا به ګریډ ته تبدیل کړو. دا چې زه کله ګریډ ته کړم نو ګوره څه امپاکټ یا تاثیر اوسه پورې نه راځي. د دې نه وروسته به موږ راشو دا به په کالمز باندې وویشو. دا ګریډ چې ده دا به موږ په کالمز باندې وویشو. نو دلته به زه راشم کالز 1، دا به زه سیو کړم. نو هم تر دې دمه تاسو سره څه تاثیر د دې نه راځي، صحیح شوه. ځکه ګریډ او ګریډ کالمز 1 چې دی دا موږ په سمال سکرین باندې اپلای کړو، صحیح شوه. که سمال سکرین کې زه هر څه غواړم چې په یو کالم کې باید ما سره موجود وي. که چیرته میډیم سکرین ما سره وي
نو بیا د ګریډ کالمز چې دي ما سره دا متغیر شي څو ته 3 ته صحیح شو دا به زه سیو کم اوس ګوره کله چې دا سمال سکرین یو کالم خو که کله دا میډیم سکرین ته ځي نو 3 کالمو کې دا ما سره ښکاره کیږي صحیح شو اوس به راشو دې ته به ګیپ ورکو ګیپ اته دا به زه سیو کم نو یو بل څخه به دا ما سره ګیپ واخلي او لرې بشي صحیح شو په دې اندازه باندې که تاسو اوس راشئ میډیم سکرین ته نو دا په دې شکل تاسو سره ښکاري په لارج سکرین کې به دا په دې شکل باندې تاسو سره ښکاري اوس د دې نه وروسته زه راځم د H2 ټاګ ته چې دی سټایل ورکوم نو دلته راځم کلاس لیکم دې ته اندازه د فونټ ورکوم چې دا باید ما سره څومره فونټ غټوالی ولري اکسل صحیح شو نو دومره اندازه کې دا ما سره د دې فونټ سایز شو د دې نه وروسته زه راځم فونټ چې دی بولډ کوم په دې اندازه او همدارنګه مارجن باټم ورکوم 4 چې تر څو دا بیلډینګ ماډرن ویب سایټ پی ټاګ چې دی دا تنه یو څه ناڅه لږ لرې شي صحیح شو نو مارجن باټم یې واخیسته 4 یم همدارنګه زه راځم پی ټاګ ته چې دی سټایل ورکوم کلاس ورته لیکم او دې ته چې دی فقط ټیکس چې دی ګری کوم صحیح شو خړ رنګ ورکوم نو دا به په دې شکل ما سره ښایسته ښکاره شي نو د کالم 1 برخه چې د موږ سره تکمیل شوه اوس به راشو کالم 2 ته نو تر هر څه لومړی زه راځم د دې H2 ټاګ ته چې دی زه سټایل ورکوم نو کویک لینکس موږ سره بورډ شو همدارنګه مینیوز چې دي یو څه ناڅه مارجن واخیسته اوس د دې نه وروسته زه راځم او د دې ان آرډر لیست ته چې دی دې ته سټایل ورکوم دلته ورته لیکم چې سپیس وای 2 یعنی دا د یو بل څخه سپیس واخلي خو څه رقم سپیس دی واخلي ورټیکل سپیس دی واخلي صحیح ده یعنی یو بل څخه دی سپیس واخلي 2 رمه صحیح شو ورټیکل سپیس دی یو بل څخه واخلي دا یې ځکه سیو کوم دا ګوره تاسو سره داسې ښایسته ښکاره شو همدا رقم زه اوس راځم دلته چې زه کله ماوس وړم نو دا باید ما سره وایټ شي صحیح ده زه به راشم دلته به دې ته سټایل ورکړم او ورته به ولیکم چې ایچ اوور او دې ځای کې ورته ولیکم چې ټیکسټ وایټ سیو اوس ګوره چې زه هوم سکرین ته را رسیږم دا ما سره وایټ کیږي صحیح ده اباوټ او سرویسز لا تر دې دمه کلاس پې اپلای نه دی یا سټایل پې اپلای نه دی زه به دا کاپي کوم دې ځای نه دلته به پیسټ کوم ده په دې ځای کې هم دې ځای کې هم دا به زه سیو کوم اوس په ټولو باندې اپلای شو نو تاسو ته ښکارېږي چې هوم اباوټ سرویسز ټول موږ سره سټایل اخلي او وایټ کیږي چې کله زما ماوس پې وچور کیږي کله چې زما ماوس پې وچور کیږي نو دې ځای کې دا وایټ کلر اخلي اوس دریم کالم موږ سره د کانټاکټ دی او همدارنګه د کاپی رایټ برخې دی نو تر هر څه لومړی زه راځم دې ته سټایل ورکوم او دې ته زه لیکم چې ټیکسټ اکسل همدارنګه دې نه وروسته د دې فونټ چې دی زه بولډ کوم او بیا مرجن باټم ورکوم تر څو یو د بل څخه دا فاصله واخلي صحیح شو نو دا ما سره په دې شکل باندې شو اوس به راشو دې ایمیل ټیګ ته چې دی سټایل به ورکو نو زه کلاس کې لیکم ورته ټیکسټ ګری 400 نو دا به ما سره په دې شکل باندې را ظاهر شي او ښکاره به شي همدغه سټایل چې دی دا به زه دې ځای نه کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم تر څو په فون نمبر باندې هم موږ سره دا سټایل اپلای شي بیا یې دې نه وروسته زه راځم دغه کاپي رایټ برخه چې ده دې ته هم څه ناڅه سټایل ورکوم او راځم لیکم کلاس د دې ټیکسټ ما سره چې شي سنټر کې شي یعنې دا دلته په دې ځای کې سنټر کې ما سره ښکاري صحیح ده دا زه سیو کوم نو دا سنټر ته راغلی بیا یې دې نه وروسته زه راځم د دې ټیکسټ چې دی دا ګری کوم دې نه وروسته زه راځم پیډینګ ورټیکل ورکوم 4 ریمه نو دا ما سره ښکته راغی تاسو ته ښکارېږي چې په دې اندازه باندې د ورټیکل پیډینګ ما سره واخیست د همدې نه وروسته زه راځم دلته یو بارډر اچوم تر څو د دې او د دې ترمنځ ډیفرنشیټ وشي صحیح ده بارډر ټي ورته لیکم نو سیو کوم نو تاسو ته راځي چې بارډر موږ سره په دې شکل باندې را ظاهر شو بیا دې بارډر ته چې دی سټایل ورکوم ګری 700 صحیح شو نو دا ما سره په دې اندازه باندې ښایسته ښکارېږي نو که زه اوس راشم او دا میډیم سکرین ته واړوم نو تاسو ته ښکاري چې دا په دې اندازه ما سره ښکاري که لارج سکرین ته کم نو دا په دې اندازه باندې موږ سره ښکاره کېږي بیا دې ځای کې چې مین کنټینټ څومره زیاتېږي دا ستاسې فوټر چې دی دا به لاندې راځي صحیح ده نو دا په دې شکل باندې موږ سره د نیب بار او همدارنګه فوټر سټایلینګ او ډیزاینینګ